لرګونه واخله تر د کاڼو وسایل چې لرو نو ټوپکمار به د پنجاب نه راځي صبر راځي او تاسو چیونه څکئ په زړونو باندې روغو خلکو چې عاشقانو له شراب نه راځي صبر راځي په سینه کې مې تر ولو اور بلیږي څنګه چې دیګ ته د چاولو اور بلیږي چې زما د لاس تودوالی دی جانانه او که ستا په دې منګولو اور بلیږي خبره اکثر زمونږ په دکان زمونږ د ټیلرۍ دکان و که نه زه د استاد سر شاګرد وم نو په هغه وخت کې داسې یو هوا رالوتې او ټولو شعرونه وې نو زمونږ یو ملګری و هغه داسې په میز باندې داسې راوچت شوی په استاد استاد وې زه تا ته یو شعر ویم ستا په عشق کې شوم ناکام او ای جانان او داسې دغه یې وې نو لاندې لږ ډېرو جذباتو کې یو ګیلاس پروت و هغه یې په لته ووایه وې ناڅاپه پکې اوبه شوې خپې زما جبه شوې خیالي صاحب یو څو شعرونه چې یو مور د بېوسۍ جړه په ډک سړک کې وکړه ژوندی دې نه پرېښلو وسې مړ راکه خوراکه چې هر ظالم پینیم کمه په خوب کې مې کړه چغه که توره کور کې نه وي دا لوړ راکه خوراکه دوه شعرونه نور دي چې د ډېرې خوشحالۍ نه تر سهاره په ما روڼ وه د ژوند په ټولو شپو کې هغه شپه دومره ښایسته وه بې غاړې به مې څنګه پرېښودله بجلي نه وه ماښام و تنګه لار وه او موقه دومره ښایسته وه په سینه کې مې تر ولو اور بلیږي څنګه چې دیګ ته د چاولو اور بلیږي چې زما د لاس تودوالی دی جانانه او که ستا په دې منګولو اور بلیږي او د پښتون په وسایلو نیز راغلی پښتونخوا کې په ځنګلو اور بلیږي او نور وطن کې د پښتون په وسایلو نیز راغلی پښتونخوا کې په ځنګلو اور بلیږي او نور وطن کې د اټک د پل نه ښکته که بلیږي په خزلو اور بلیږي او نن زما او د جانان چې روغه وشوه د شرابو په بوتلو اور بلیږي او چې د خپلو نه ګیله چرته ونه کې خپل خو خپل وي او په خپلو اور بلیږي او چې د خپلو نه ګیله چرته ونه کې خپل خو خپل وي او په خپلو اور بلیږي او چې رقیبه ته یې نه وینې نو سوځې او په ما یې په لیدلو اور بلیږي او چې مې څوک په خوشحالۍ کې چرته ویني یو که نه سوځي په سلو اور بلیږي او چې مې څوک په خوشحالۍ کې چرته ویني یو که نه سوځي په سلو اور بلیږي او په خاکسار باندې یو داسې څوک مین دی چې ښایست یې په ښکلو اور بلیږي د ده نه ریکارډ کوم زه په خپله یو شاید به خاکساره بل غزل دی وایي پروا د چرچ جومات مندر نه کوي څه به کوي پروا د چرچ جومات مندر نه کوي څه به کوي پروا د چرچ جومات مندر نه کوي څه به کوي دغه سړی به راله غور نه کوي څه به کوي د وطن ځمکې له زموږ وینه د سرې په شان چې مو په وینه اوبه خور نه کوي څه به کوي او زه لږ ساده وم او تېر وتم خو ته ووایه چې څوک په یار باندې باور نه کوي څه به کوي او حاجي صاحب پرېږده ابوجهل ستا نه غټ حاجي و چې وي کاپر خوی د کاپر نه کوي څه به کوي او چې د پښتو رواج کې ګیره وي مینه جینۍ نو ملاقات په ګودر نه کوي څه به کوي او چې ته په ښکته وسایل په بره بل سره ځي نو د اټک په پل به ور نه کوي څه به کوي او ناسې دې چپ کړي چې مین وي په یو بل باندې سو جنګ چې د سترګو د نظر نه کوي څه به کوي او د خپو قابله یاران سر باندې چې کېنول مونږ نو ګزارونه به په سر نه کوي څه به کوي او چې په ازل د برخو ویشو نو دی پوخو دو روح د نصیب سره به شر نه کوي څه به کوي او یا خو به جاړي یا اوده به وي یا شعر به لیکي خاکسار زه پېژنم اختر نه کوي څه به کوي یو اخري غزل دی چې اکثر غوږ شخاته چې په پیرون باندې دریاب نه راځي څه به راځي چې دې حالاتو نه خراب نه راځي څه به راځي د شهیدانو نه شوې ډکې مقبرې د وطن لا به په دې هم انقلاب نه راځي څه به راځي عمر د 14 کاله شوی دی تازه پیغلی رنګ چې د مخ کې د ګلاب نه راځي څه به راځي او په مخ خندا نیتونه څښا لکه چقړې خټې په داسې خلکو چې عذاب نه راځي څه به راځي او په مخ خندا نیتونه څښا لکه چقړې خټې په داسې خلکو چې عذاب نه راځي څه به راځي او
لرګو نه واخله تر د کاڼو وسایل چې لرو نو ټوپکمار به د پنجاب نه راځي صبر راځي او تاسو چې یونس کوي په زړونو باندې روغو خلکو چې عاشقانو له شراب نه راځي صبر راځي او کافر خو څه په مسلمان د 21مې صدۍ چې ځمکه نه خوځي سیلاب نه راځي صبر راځي او چې جانان راشي د خاکسار غریب خانې ته کله چې ورید مهیت او د کباب نه راځي صبر